په مزار شریف کې د یوې مېرمنې لخوا د $10,000 په لګښت داسې رستورانت جوړ شوی دی چې ډیری کارکوونکي یې ښځې نه دي. د یاد رستورانت مسؤلین وایي چې موخه یې د دغه رستورانت له جوړولو څخه د ښځینه قشر وړتیاو څرګندونه او د نورو مېرمنو لپاره د کار زمینه برابرول و. دوی زیاتوي چې په رستورانت کې جلا جلا د مېرمنو او نارینه‌و د ډوډۍ خوراک ځایونو ته ځانګړې پاملرنه شوې ده. انگیزه اصلی من این بود که من علاقه بیشتر در تجارت های کوچک داشتم، چون میخواستم که مستقل باشم و خودکفا باشم و به پای خود بیستم. همین خاطر من تصمیم گرفتم که یک کلبه رستوران کلبه کوچک را ایجاد کنم که در پلوی ما هم چند خانم مصروف کار شود و زمین کاری را برایشان فراهم نمایم. در کل 3 شعبه ما تقریبا به تعداد 36 بانوی پرتلاش زمینه کاری را فراهم نمودند. در کارشان کار ندارم، من تا مدیریتشان هم بیرون زیر نظر و کنترل خود دارم. اینجا میتونه فامیل ها به شکل آزادانه، البته فامیل ها میتونه که با فامیل خود بیاین، اما طبقه ذکور اما طبقه اوناس جای فامیلی جدا جدا داریم، پارتیشن های سیار داریم و ذکور هم میتونه که بخشای آقایان بیاین، البته که کارمندا هستند، دوستا هستند، میان ما جای آقایا علایده داریم، جدا میتونن که از غذاهای هوسانگی میل بکنن. د کلبه هوسانه رستوران چې د مزار شریف ښار اړوند درې بیلابیلو ځایونو کې فعالیت کوي، تر دې دمه له 10 څخه زیاتو مېرمنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. دغه ښځینه کارکوونکي چې دلته کار کوي د خوښۍ څرګندولو سربیره له هغه مېرمنو چې اقتصادي وړتیاوې لري غوښتنه کوي تر څو په نورو برخو کې د مېرمنو لپاره د اسلامي چوکاټ په فضا کې د کار زمینه برابره کړي. من بسیار زیاد خوشحال هستم که در یک فضای صمیمانه همراه بانو یوسفی کار میکنیم و مدت 2 ماه میشه که من اینجا فعلا در کار هستم. خواست من از بانوان که سرمایه گذار هستن اما تو یک زمینه را برای خانما مساعد کنن که دیگه خانما را دست به کار باشن و با فامیلش بازو بده کار کنن. من بسیار احساس خوشی میکنم چون در یک فضای کاملا امن، صمیمانه، فضای آزاد که همه ما بانوها هستیم، من اینجا کار میکنم و تشکری خاص از مسئول ما الهه جان یوسفی میکنم چون همه قسم یک زمینه رو بر ما فراهم ساخته که در کلبه هوسانه همگی ما با خیال راحت در کنار یکدیگر کار کنیم. له کومه چې یاد رستوران د بهرنیو دودونو پر وړاندې خپل کورنیو خوړو ته اولویت ورکړی دی، د ډیری مینهوالو توجه یې جلب کړي. دلته راغلي مشتریان وایي له یوې خوا د کورنیو خوړو ذایقه خوښوي او له بلې خوا دلته راتګ ورته اقتصادي تمامیږي. خوب مردم از پیش آمد خوب دارن، رویشان خوب است، غذایشان خوب است. ما از پیش رضایت داریم. سابق در کارته آریانا میرفتیم، حال اینجا داخل شهر نزدیک هستیم، اینجا میاییم. بیاین همینجا خوب کتی فامیل میاین، خودشان میاین، جای خوب مستریح و آرام دارن. اقتصادی هم هسته و بسیار سیام هسته. ما همه چیزشان میبینیم و دقت دیدیم، از نزدیک آمدیم دیدیم که همه چیزشان سیاه است، اقتصادی است و از همه چیزشان خوش هستیم بسیار. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد غربي دښمنان وایي په افغانستان کې د ښځو حقوق خوندي نه دي او د کار اجازه ورته نه ورکول کیږي. په مزار شریف کې دا یوازینی رستوران نه دی چې ښځو ته پکې د کار زمینه برابره شوې، بلکې د پولیسو په لیکو او ځینو نورو برخو کې د اسلامي چوکاټ په نظر کې نیولو سره ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې دي.